السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو زموږ دا دی چې ټي اس ایم ټول چې کوم دی هغه به څنګه جوړوو او څنګه د هغه اکاونټ به څنګه جوړوو او څنګه به فعاله کوو. نو راځو ویډیو شروع کوو. ټي اس ایم ټول سایټ ته ویب سایټ ته به ولاړ شو. ټي اس ایم ټول دا به اوپن کو. ټي اس ایم ټول ویب سایټ دلته دا کیپچه ده، دا کیپچه فیل سي. دا عید الفطر د دې آفر چلیږي چې د اختر آفر ده د دې. نو راځو موږ چې اکاونټ یو جوړو، رجسټر اکاونټ ته راځو. ساینینګ اپ اکاونټ دلته به هغه ایمیل اچو چې کوم ایمیل موږ استفاده کوو یا زموږ خپل ایمیل یې. دلته به مکمل ایمیل اچو. ایمیل دا جیمیل آی ډي ته وایي، جیمیل آی ډي دلته مکمل واچو. دې نه به دا نیمایي نوم کاپي کړم، د بفره نوم ترنه کاپي کړم. او لاندې به پاسورد واچو. پاسورد همیشه اول حروف غټ اچو یاسته او 2 توري مو ورکوو یاسته. نو کته چې کوم دی کته هم هماغه پاسورد غواړي، کنفرم پاسورد غواړي. چې کوم پورته واچو هغه به لاندې هم پاسورد اچو. او لاندې چې کوم ده که نه یوزر نیم غواړي. یوزر نیم خو زه هماغه د جیمیل ورکوم، نو هغه جیمیل ایټ جیمیل به ځینې ایسته کوه. او دلته ټلیفون نمبر غواړي چې کوم ځای کې ستاسې کوم ځای کې یاست. او دا کنټري ده، کنټري خو نو زه افغانستان سلیکټ کوم. او دلته د ټلیفون شماره چې ستاسې کومه ټلیفون شماره وي هغه غواړي. ټلیفون شماره چې کومه تاسې استفاده کوئ یاست هماغه شماره به ورکړو. کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړو. دا زموږ اکاونټ جوړ شلو. دا خو د دې رجسټریشن و چې څنګه موږ رجسټر وکړو. اوس راځو کوم ځای نه یې واخلو. نو لکه څنګه ستاسو معلومه ده اوکې انلاکر په نامه باندې موږ خپل ویب سایټ دی. ګوګل ته به راسو، دلته به اوکې انلاکر ډاټ کام ولیکو. نو اتې به ویب سایټ ته مو خپل داخل سو. او ما خو اکاونټ شته، نو زه به ساینینګ لوګین باندې به کلیک کړم. او ما آی ډي شته. که تاسو آی ډي نه وي نو تاسو هغه مخکینی ویډیو کتلی یاست چې هاو ټو رجسټر اوکې انلاکر اکاونټ ښه. نو هغه تاسو ویډیو کتلی یاست. پورته مو یوزر ورکړو، کته به پاسورد ورکړو پر کوم چې کوم زما خپل آی ډي ده. دې کې ما مخکې اکاونټ جوړ کړی ولو. دا چې غلط ښیي نو وبه ګورم. کیپچه م غواړي، کیپچه یې ولې وغوښتله. پاسورد او یوزر غلط ورنه کړم نو نه غواړي دا. یوزر زما په خیال سره غلط دی، نو یوزر به بیا دوماري ورکړم. کیپچه م غواړي، دا کیپچه به م ورکړم. نه پاسورد غلط دی، پاسورد به دوماري ورکړو. بیا به کیپچه م ورکړو، کیپچه راشي. دا زموږ جیمیل ته یو او ټي پي کوډ ځي، 6 عدده کوډ ځي، هماغه به اوس بېرته دلته ورکړم.
زموږ جیمیل ته اوس کوډ راغی، هغه کوډ ورکومه. کوم شپږ عدده کوډ موږ د جیمیل کې راځي هغه دلته ورکوو. اکاونټ خلاص شلو. نو اوس دلته به چیک کوو، پلیس ان آرډرز ته به راځو، پلیس ان آرډرز ته او سرور سرویس ته به دلته به کلیک کوو. دلته خو ډېر ټولز دي، دلته به نو سرچ کوو TSM ټولز. زه د یو کال لپاره اخیستل غواړم، نو یو کال لپاره ښه. دلته اوس هماغه ایمیل چې غواړې ستا کوم ایمیل زموږ دلته TSM ټول کې موږ ورکړو او موږ پې باندې رجسټر شولو دغه ایمیل غواړي ښه. نو دا خالي به د دې دا ایمیل راواخلمه او دلته به یې ورکړم او پیسټ به یې کړم. مخکې موږ کاپي کړی و ایمیل، نو بس آرډرس مو ولګوو، ویریفیکیشن ته لاړې، ویټینګ ایکشن ته لاړې، په 1 دقیقه کې به انشاءالله دا فعاله شي. نو داسې نور ټولونه هم پکې شته، هر ټول ستاسې غواړي یاسته یا اکټیویشن یې کوئ یاسته، راتلونکي وخت کې به نورو ټولو باندې اکټیویشن یا فعاله کېدا دپاره به نورې ویډیوګانې هم پرې جوړوو. دا وګوره اوس د دې ویریفای وکړمه چې دا په څومره وخت کې فعاله کړی. نو ډېر تیز سرویس سرور مو ده، ګوره 1 منټ کې فعاله شوی ده، په 1 منټ کې 1 منټ کې فعاله شو. نو د خدای په امان.